सूरत الانبیاء صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 15 نه بعد وی تاسو کوم سفر د ما سره حافظ کوم نه دي 5 ته ټول सूरत الانبیاء صفحہ نمبر 5 آیت نمبر 15 نه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. پروندرس کی کفار چکم اعتراض کولو چې یعنی پیغمبر په انسانانو کې نه دی پکار او الله پاک فرمایي چې مخکې پیغمبران مو هم په انسانانو کې رستولي دي چې تاسو هغه منئ نو دا هم ومنئ اور که تاسو ته پته نه وي نو د اهل علم نه تپوس وکړئ اهل کتاب نه تپوس وکړئ چې مخکې پیغمبران په انسانانو کې وو او که نه وو ځکه چې مخکې پیغمبران داسې نه وو چې هغې به خوراک نه کولو فرشتې وي او نه داسې وو چې همیشه د پره پتې کېدونکي وو بلکې خوراک هم کولو او مرګ هم یې ته راغللو نو د آخري پیغمبر چې د دام انسان د خوراک به کوي اسکاک به کوي قضای حاجت به کوي او وفات به هم وفات کېږي به هم بدغه پیغمبرانو سره چې کوم موږ وعده کړی و الله پاک فرمایي چې هغه مو رښتیا کړله دوی ته او د دوی ملګری ته مو نجات ورکړلو او د دې دشمنان مو هلاک کړل اور بل موږ تاسو طرف ته کتاب نازل کړی دی چې په دې کې تاسو د پر نصیحت دی آیا تاسو عقل نه کار نه اخلي اور موږ څومره قومونه غر کړی دي چې هغه ظالمانو اور د هغې نه بعد کې مو نور خلق پیدا کړی دي خو چې کله هغه خلکو د ما د عذاب رتلل محسوس کړل چې د الله عذاب راغللو نو په دې وخت دوی منډې ویلې او دوی ته دا आवाज وشول چې منډې مو وایي بلکې هغه عیش عشرت او کورونو ته پس کې دا شي تپوز نه وشي خو دوی وسویل چې نه هلاکت ته دې مونږ دی پر مونږ ظالمان وو چې همدغه आवाज دغه فریاد کولو تر دې پورې چې دسه مو ختم کړل لکه څنګه یو فصل چې کټ کې لکه څنګه اور چې هغه مړ کې دسه مو دوی ختم کړل. اوس چې کوم د هغه دین بعد کې توحید ولا دلایل چې دی هغه بیانېږي چې ګوره توحید یعنی الله پاک یو دی نو په قران کې د توحید او عقیده هغه ډیره ده رسالت عقیده هغه ډیره بیانېږي او د آخرت عقیده هغه ډیره بیانېږي ویل ک یو سړی ډیر هم ګناګار دی ډیر ګناګار دی خدای موحد دی الله پاک یو منی او پیغمبرانو باندې عقیده را چې پیغمبران دا د الله بندگان دي او د الله په بندگانو کې دا منتخب شي بندگان دي او دوی ته د الله پاک طرف نه وحی رسی اور بل چې څوک د مرګ نه بعد یعنی جمدن منی جنت منی جهنم منی نو کدا سړی ډیر هم ګناګار وي خو چې عقیده یې ټیک وي ک الله پاک جهنم ته وګرځي بیا به هم یوانه یوارز دوی راوځي بیا به هم یوارز دوی راوځي اور کدي چا ول عقیده ګډه وډه ده که هغه ډیر هم عبادت کوي د هغې د پر جنت نشته دی بلکې د هغې د پر همیشه د پر جهنم دی کشیر د هغې عقیده د شرک اور هغه د کفر ولوي
نو په قران کې الله پاک د لوی لوی قدرتونه او نعمتونه بیانوي دا د دې پر بیانوي چې ګوره دا کارونه چا کړی دا یو الله کړی دي نو چې یو الله دا هر څه کړی به دی هغه یو الله ولا عبادت کوي وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الله پاک فرمایي چې د زمکه اسمانونه اور دی مینس کې چې څه دي دا مونږ عبس نه دی پیدا کړی فضل مونږ نه دی پیدا کړی چې یو سړی فارغ وي مثال کے طور پر دفتر کې ناسې څکار دي نشته دی تیجی بس اسی لیکل وکا اور اسی نقشې جوړې کا اور اسی چې کومه د هغه یو مضمون ولی کا اسی وا خبره ولی کا نه الله پاک فرمایي ذا عبس کرون ذا عبس کرون کون کې نه يم اور ذا عبس کار نه کوم بلکې دا ما دی لوی مقصد دی پر پیدا کړی دي اور هغه مقصد څه شي دی فاغه کې نور هم ډیر دی خو یو پکې دا هم دی چې دی پیدا کون کا یو ذات نو تاسو صرف یو الله اومني هغه دی عبادت ولله اومني بل څوک ممنه اور بل ما دا عبس کرون نه دی کړي کچیر ما یو مشغله جوړولای نو الله پاک فرمایي چې ما د زمکه اسمانونو سره سکول کچیر ما ځان مشغولولای خو زمکه اسمانونو خو حادث دي هغه ختم دن کی دي اور الله پاک قدیم دی د همیشه نه دی د همیشه د پربوي بچ یو دمر لوی دی مرتبه ولا ذات دی به هغه په دمر کمزوري شي بنې سکه پاغي کې څنګه ځان مصروف کوي نو شاول چې څومره درجه بلندوي امر هغه د سکیل تماشا کوي د ځان هغه مشغله هم لوی مشغله کوي لیکن موږ تاسو وګورو غټ خلک شي لوی خلک شي به د هغي ولا چې کوم شکرې وي د هغي ولا چې کوم مشغله وي هغه به هم ډیر لوی وي اور څومره چې انسان په مال سره مرتبه کې هغه کم وي به د هغي ولا مشغله د هغي ولا کرونه چې وي هغه هم کمزوري وي نو الله پاک فرمایي کچېره ما یو مشغله جوړولای نو ما به د ځان سره څه شیانو کې ځان مشغول کړی وای نو ما د زمکه اسمانونو کې ځان ویل مشغوله ولو لو اردنا کچېره مونږ اراده کړی وای ان نتخذ لهوا چې مونږ وکو یو مشغله یو عبس کار وکو لتخذناهم من لدنا الله پاک فرمایي چې مونږ به د خپل ذات طرفنا څه مشغله مو اختیار کړی وای یعنی دی الله پاک ولا چې کوم صفات دي نو ما په خپل صفاتو کې ځان مشغول کړی وای ما بو امغی تکتلې ما په هغه کې ځان مشغوله ولای ان كنا فاعلین کچېره مونږ ځان مشغوله ولای مونږ یو عبس کار کولای خو مونږ عبس کار نه کوو بلکې مونږ حق نازلو اور دی حق ولا مثال الله پاک د سویر کړی دی لکه یو کانه مثال کې رواخلی یو شای رواخلی اور بل سړی په سر باندې اولی اور دی هغه ولا سر وی ته مات کی نو الله پاک فرمایي چې مونږ عبس کارونه نه کوو بلکې مونږ حق نازلو اور دغه حق مونږ په باطل باندې ولو اور بیا دغه حق دی باطل ولا سر متوي چې کله سر مات کې هغه ختم شي څه مطلب دغه کفر باطل دی اور په دی ول چې کوم دلایل دی هغه هم باطل دی نو الله پاک حق دلایل توحید دلایل الله پاک نازلوي اور دغه دلیلونه په هغه باطل په کفر باندې وشتل شي اور د کفر ولا سر یعنی د هغه ولا بنیاد د هغه ولا هغه بیخ متوي اور دغه کفر چې د هغه به ختمي دن کې د هغه بو ختمي کی هم بل نقذف بلکې مونږ ولو بالحق حق على الباطل په باطل باندې چې کله په باطل باندې د حق ولا دلایل راشي فيدمغه بدغه حق هغه باطل ولا سر مات کی فاذا هو زاهق پس هغه باطل بیا ختم دن کوي هغه ختم شي ولکم الویل اور اے کافرانو تاسو دی پر هلاکت ته مما په هغه خبرو کې تصفون چې کوم تاسو بیانوي الله پاک څومره لوی ذات دی وله من فی السماوات والارض څومره مخلوقات چې په زمکه اسمانونو کې دي دا ټول دی الله په قبضه کې دي اور انسان ته ډیر کمزور دی دی الله پاک سره چې کومي فرشتي دي هغه ذرا برابر تکبر نه کوي بلکې 24 غنټې دی الله په عبادت کې لګیا دي اور په دې کې هیڅ قسم ته کوتاهی نه کوي ومن عنده اور هغه مخلوق چې دی الله پاک سره دی لا یستكبرون هغه تکبر نه کوي عن عبادته دی الله دی بندگی نه ولا یستحسرون اور نه دوی په دې کې څه کوي کمواله کوي اور نه دوی په هغه کې څو نقص چې دی هغه کې چې هغه کم وکي بلکې یسبحون الليل والنهار دغه فرشتي د شپې اور د ورځې دی الله پاکي بیانوي ولا یفترون اور دی په هیڅ کې هیڅ قسم تکوتهی نه کوي
اور دی ولا بل معنی دا کړی دا اور دوی دا موقوف کوي نه دوی دا موقوف کوي نه چې مثال کې تسبیح چیرې بند کی بلکې 24 غنټې دوی دی الله پاکي بیانوي 24 غنټې او که څوک چې فرشتي خو کله کله خبرې سره کوي اور فرشتي ته خو یو حکم وشي هغه کار ته واسطي به 24 غنټې دی الله پاکي سره شولا خو ګوره چې هغه کوم کار هم کوي نو هغه هم دی الله په حکم سره کوي نو بیا هم ګوره دی الله په عبادت کی مصروفی دي اور بل د دینه دا جواب هم کړی دی چې دوی اگر که په خلی باندې خبرې کوي یا دوی په یو کار کې مصروفی دي دوی ول زرونه چې دی هغه هم دی الله ولا پکې بیانوي امیت تخذوا الهه من الارض چې یو ذات دمر لوی دی آیا هغه به د زمکه د شیانو نه ځان سره شریکان جوړوي نو دغه کافران څه کوي اغا د زمکه د شیانو نه د خاور نه د کانی نه یو بود جوړ کی اور دوی د هغه عبادت کوي امیت تخذوا ای دوی نیولی دي الهتن خدایان من الارض د زمکه نه آیا دسه خدایان دي هم ينشرون چې دوی پیدا کولای شي نه دغه بوتان هیڅ نشي کولای لو کان فیهما الهه کچیر په زمکه اسمنونو کې خدایان ډیر وای الا الله سوا دی الله نه لفسدتا نو د غزمکه کې بوس فساد رغلې وي په غزمکه اسمنونو کې بوس وخت بګاډ رغلې ویلې یو الله بو ویلې چې زبران وروم بل بو ویلې چې زنه وروم یو بو ویلې چې زدا کار کوم بل بو ویلې چې نه دا بو نه کوي نو خپل کې بو دی الله ولا فوجونه چې د هغه سره جنگیدلی وي اور د زمکه اسمنونو دا بو ټول ختم شوی دا بو درهم برهم شوی وي خو چې اوسه پر د زمکه اسمنونو نظام قائم اور دائم صحیح ویلاړ دی نو معلومی کی جدی چلون کا یو ذات دی فسبحان الله پس پاک ته الله پاک دی خدایانو نه رب العرش اور هغه مالک ته دی عرش ولا اور الله پاک ته عامه دی هغه خبرونه یصفون چې کوم دوی دی الله پاک دی پر بیانوي اور بل لا يسالو دی الله پاک نسوک ته پوس نشي کوله عما يفعلكم کارونه چې الله کوي الله چې څه کوي دی هغه نسوک ته پوس نشي کوله وهم اور دوی یعنی دی الله نه علاوه څومره مخلوق چې دی دا چې څه هم کوي الله پاک ور دوی نه بیا هم تاسو کوي وګوره په دې کې د توحید ولا عقیده هغه بیان شوله الله په خپل قدرتونه چې دی هغه بیان کړل نو موږ تاسو وګوره دغه عقیده دا مضبوطه ست دا چې کومه دا مضبوطه ستو لکه څنګه نبی علی السلام څه فرمایي چې ته وګوره توحید نه پرېږدي او ته خپل ایمان نه پرېږدي اگر کته په اور کې وسیځولې شي که یو چیرې سړی مجبور شي نو په ظاهره باندې په خله باندې کفر کلمه ویل شي خو زړه به مطمئن وي نو دغه عقیده ډیره قیمتي ده او الله پاک ایمان را نصیب کړي خدای خدغه ایمان چې کله اخرت ته یوسي به دا انسان کامیاب ده چې کله اخرت ته ځان سره یوسي نو د دې وجه نه د اخري ختمه دې پر بار بار دعاګانې کول چې اخري ختمه چې د هغه په ایمان منشي مولانا حسین احمد مدنی نور الله مرقده یو لو شیخ تیر شوی دی مدینه منوره کې مسجد نبوي کې به عربو ته درسونه ورکول چې هغه یو ځلویل چې هاي په معنا یو شپونکای چې دی هغه هم مختشولو یو شپونکای چې بزی ګډي سروي هغه په معنا بری یوړل هغه هم مختشولو چې ویلې و چې یو ځل هغه ته هم شب قدر شپه ملو شوی و اور ما ته هم ملو شوی و اور هغه شپون کې دا دعا کړي و چې یا الله دې ما اخري ختمه په ایمان کې اور ما دا دعا کړي و چې یا الله دې ما درس ولا حلقه ډیره کې چې ما ته ډیر خلق ناس وي اور دې ما ولا درس په دنیا کې پیلاو شي و چې الله پاک دې هغه دعا قبول کړله اور هغه په ایمان سره وفات شولو اور د ما دوام الله قبول کړی دا ما ته ډیر خلک نی په مجمع کې په درسونو کې خو د ما پته نه لګی چې ما ول اخري ختمه بسرنګي نو دی وجنه معنا په هغه مختلاړلو یعنی کاش مام د اخري ختمه ول دعا چې هغه وکړي وي نو هر بزرگ هر ولی اور هر قطب اور هر غوث هغه د اخري ختمه دی پر ډریږي
نو ځکه فرمایي چې انما الاعمال بالخواتیم، د ټول اعمال دار و مدار دا په خاتمه باندې دی. په دې ټول نیکو اعمال باندې بوتا ته اجر ال ملويږي چې کله دغه ایمان دي ځان سره یو همسي. اور کډیر په کروڑونو په اربونو په کربونو نکای دي کړي دي، حجونه عمره دي کړي دي، صله رحمی دي کړي دا، خو خدا نه خاصه یو سړی دی هغه په اخر وخت ختمه خراب شول، هغه ول هر څه ضایع شو. په دې اخري ختمه دي پر دعاګانې کول. الله پاک فرمایي وما خلقنا السماء، مونږ نه دی پیدا کړی اسمانونه والارض او زمکه. نو دي کې د توحید عقیده ډیره بیانېږي. خپل هم الله پاک په ذات او په صفات کې یو منل اور امداد دی الله پاک نه غوښتل، اور چې کوم نعمت دې ته ملاو شي، بچی دی وشي، صحت دې ته ملاو شي، ګټه دی وشي، دا نسبت کوا چې دا ماته الله پاک راکړل، دا د الله په فضل سره ماته ملاو شول. د فلانکی ډاکټر دی وجنه الله پاک ماته شفا راکړل، فلانکی ګولۍ دی وجنه الله پاک ماته شفا راکړل. نو ګوره په هر شي کې په هر خشي کې نسبت الله پاک طرف ته کول. اور دی کې دا دی چې حدیث شریف کې دا هم رسی چې تب د سینې چې یعنی دا کار بو ال کیږي چې کله تا خو خوي خلک سي چې دا کار بو کیږي خو جری تا خو خوي. نو دی کې فرض شي مونږ نه بلکې دا کار بو کیږي چې د تا خو خوي اور د الله خو خوي بیا د تا خو خوي. دا کار بو کیږي چې د الله خو خوي اور بیا د تا خو خوي. نو ډریک به د سینې چې دا کار بس پتا باندې دی چې تا خو خوي دا کیږي نه. ګوره په اسلام کې په دی نبی علیہ السلام په شریعت کې شرک طرف ته چې لغو نه صرف اشاره کیږي د هغې نه هم منع کړی دا چې د ما امت هغه د شرک نه بچ شي. همدغه شان زیارتونو ته تلل ډیر. نو په دې کې ګوره زنانا نه دی پرېږدول پکار چې زنانا یو زیارت ته سی بل ته سی ویلې په هغه ځای کې اکثر شرک اور بدعت کیږي اور زنانا چې هغه ته ګوري هغه د همدغې نه زده کوي بس ځای به هم هغسې کارونه کوي. نو د خپل اولاد ولا د خپل کور د خپل اهل او عیال ولا لکه څرنګه موږ تاسو باندې نان نفقه فرض ده هغې ته پیسې ګټل ضروري دي، د هغې عقیده محفوظول هغه هم ضروري دي. نو داسې شیانو ته به نه پرېږدئ. و الله پاک فرمی وما خلقنا السماء، مونږ نه دی پیدا کړی اسمانونه ول ارض او زمکه وما بینهما څه دی مینس کې دي لاعبین عبس. لو اردنا کچیر مونږ اراده لرلی ان نتخذ چې مونږ جوړ کو لهوا څه مشغله لاتخذناه نو مونږ به جوړ کړی نه مونږ به اختیار کړی وای من لدنا د خپل ذات طرف نه خپل ذات سره می څه مشغله کړی وای. ان كنا فاعلین کچیر مونږ دا کار کولای خو مونږ ځان نه مصرف کوو بلکې مونږ حق نزلو بل نقذفو بلکې مونږ ولو بالحق حق على الباطل په باطل باندې فيدمغه بدغه حق دغه باطل ولا سر متوي چې کله سر مات کې نه بالکل کمزور کی فاذا هو زاهق پس هغه بیا ختم شي. جاء الحق وزهق الباطل، حق راغلو اور باطل ختم شلو. ان الباطل كان زهوقا، بشک باطل هغه ختم دن کې هم ده. خو چې کوم ځای ته حق راشي د هغه ځای نه باطل خپل منډه وي، کوم ځای کې چې لیټ ولګيږي د هغه ځای نه تیاری خپل منډي وي. ځکه کله ملګری ته چې ګوره په ډیرو جمعتونو کې چې کله مړی وشي بیا اعلان وشي چې درېمې ریزې باندې فلانکي مسجد کې به درېیمه وي، همدغه شان د قرآن ختم وکېږي اور همدغه شان دی مسجد کې به دغه رواج وي. ځکه چې ما اوس پورې الحمدلله دی مسجد کې 8 کاله وشول، اوس پورې درېیمه ختم چې د هغه نه دی شوی. درېیمه ولا ټیکاله چې د هغه مسجد کې چا نه دی ور کړي، حالانکه اوس پورې نه ماته څوک رغلی دي اور نه ما دینه څوک منې کړي دي. خو ګوره په دې کې توحید بیانېږي اور همدغه شان د بدعات ول رد بیانېږي چې دا بدعتونه مکوي. الحمدلله هغه شان خپل نشته دي، نه چا سره لنجی کو نه چې کومه د هغه مچاته ویل دي، بلکې خو پته لګي چې په دغه کې دا رواج چې د هغه نشته دی. ځکه چې څوک بدانه چې و د ختمونو نه منې کوي، ختم نه دی نه منې کو، ختم روزانه پسې کوي خو د درې مریض دی ویلې مقرره کړي ده، صدقې روزانه پسې کوي خو د درې مریض ویلې مقرره ده، همدغه شان صدقې ور پسې روزانه کوي د څلوېښتم ور پسې ویلې مقرره ده، همدغه شان روزانه صدقې کوه د کال ویلې مقرر دی. اور کڅو کې چې دا شتا دی خدا مونږ ته وخیا چې آیا پیغمبر کړی دی، آیا صحابه کرامو کړی دی، آیا تابعینو کړی دی، آیا تبع تابعینو کړی دی. نو کچېره موجود وي نو علماء کرام خو خلکو ته مستحب هم خي،
مستحب هم وي دغه چې په مستحب باندې عمل وکي نو کچیر دالي ثواب کاروي اي علماء کرام دغه ثواب کار نه منی کوي نه منی کول نه کوي بلکې هغه دي ته چې پیسې به هم ولګوي اجر به هم دي ته ملاو نشي ویلي ځکه چې دا کار ته ثواب دي پر نه کوي دا کار ته رواج دي پر کوي اور کچیر مړی ته فائدہ رسول غواړي مړی ته دغه پیسې په صد کې جریه کې ولګوا نو دغه مړی ته د همیشه د پر فائدہ چې د هغه رسیږي همیشه د پر هغه ته به فائدہ هم رسیږي تا ته هم اجر ملاو شي اور که به تور رواج د کار وکړلو نه د مړی ته اجر ملويږي نه تا ته اجر ملويږي بلکې دغه پیسې د ضایع هم کړلې اور دا د نور خلکو د پر غلط رسم رواج هم دی سبا د څومره اولاد سریږي هغه هم دغه کار کوي نو علماء کرام دینه من نه مانی کوي چې په 30000 روپۍ باندې ابزا ما اخلا په 50000 روپۍ باندې دګونه ما پخوا بلکې د 50000 روپۍ په ځای باندې 2 لک روپۍ صدقه کا څومره چې ډېرې کول شي خو په داسې ځای کې صدقه کا چې هغه مړی ته फायदा خو ورسیږي زه خو خپل کوشش کوم د درېمه ولا روټۍ نه خورم سلوختي ولا روټۍ چې وی هغه نه نو دکی یو خدای کنه چې کله چې مړی وشي درېم اور پسې کیږي ما ته هغه مړی را یاد وي چې وګوره هغه مړی وشول درې ریزې پورا نه دي اور په دې کې خلک چې کوم دي هغه لګیا دي خوراکونه اور پسې کوي همدغه شان بیا خلک ځکه په دې کې فخر هم کوي زنه چې ما 10 روټۍ ویر کړله دی ولې می په شان روټۍ چې وي هغه به شروع وي خدا مونږ تاسو دی الله رضا دې پر نه بلکې دا د مونږ تاسو پلار نیکونو نه یو رواج شروع دی یو رسم چې دی هغه شروع دی اور کدا مونږ تاسو بن نکړو دی مونږ تاسو نسل به هم کوي مونږ تاسو اولاد چې دی هغه به هم کوي نو دي کې دای چې دا شیان چې دی هغه بندول پکار دي نو اسی دی پوری خبره چې کوم ځای کې حق وي هغه ځای کې باطل راتلای نشي کوم ځای کې حق بیانېږي دی هغه ځای نه باطل چې دی هغه خپل منډي وي ته جګړه مکه خپل چې دی هغه منډي وي نو دځه کې الله پاک فرمایي چې زه یعنی عباس کار چې ده ښه نو دې کې څه فرمایي چې کله مونږ حق نازل کو په باطل باندې اولو فیدمغه نو دغه حق هغه باطل ولا سر مات کی فاذا هو زاهق پس هغه بیا ختم هم شي ولکم الویل اور تاسو دی پر هلاکت تی مما د هغه خبرونه تصفون چې کوم تاسو بیانوي ولهو اور دی الله پاک دی پر ثابت دي وګوره دغه خبره چې زه د دې کوم د اول زه کوشش کوم لکه ما خپل دغه کوشش وی چې زه یو هغه کار و نکم چې سبا زه د هغه کار نه نور خلق منی کوم ځکه چې ما خپل نفس ملامت کوي چې نه تن دغه کار کوي سبا وته منبر باندې ناس دا مسله به خلکو ته پکو مسترګو باندې کوي اوس مثال کې د موږ رونو مسله وا نو هغه کې هم دغه خبره وا چې ما ورته ویلو چې ګوره بکسي وي ته ما جوړوي ځکه چې سړی دی پر بکسي جوړول بهتر نه دی زنانا دی پر جوړول بهتر دی چې هغه پردې کی هم دغه شان موږ روزه خبر هم نو موږ رونو باندې کلی کې جنگلا لګولې ده چیرې مثال کې او بل چیرې پېښور نو کمردان نه غاره وختي کسان د قبر جوړونو دی پر چیرې 45000 روپۍ باندې کڅومره باندې 2 قبرونه په جوړ کړي دي نو هغه ترزوي ته چې څنګه ماته دا خبره وکړه موجوس بدی کې هغه ته څه फायदा شول خو دغه پیسې به تا په هغه بوسي صدقه کړي وي تا ته څومره اجر ملو شوی حالانکه نه زدي قبرونو نه خبروم نه دي جنگلې نه خبروم او دي جنگلې نه هم وي ته چې ذکر کدغه پیسې دی په صدقه کړي وای نو دي ته څومره फायदा ملوي دل اوس په حق قبر باندې مړی ته هیڅ फायदा نه ملويږي په دې جنگلو باندې هغه ته هیڅ फायदा نه ملويږي بلکې دغه پیسې باندې د قران خستوي دغه پیسې د مسجد کې لګولې دغه پیسې د غریبانو ته ور کړی وای دی مړی ته ډېره फायदा چې وه هغه رسیدلی وای هم دغه شان قبرستان کې ځنه خلک ځای ونی چې کوم تاسو کې قبرستان کې ډېرو خلکو دی مور سره د پلار سره بچی سره ځای نیولې وي حالانکه د قبرستان وقف زمکه ده د کې د ټولو مسلمانانو حق دی د کې ته اول نه ځان دی پر قبر نیولې نشي ځان ځای نشي قبضه کولای کدا د قبضه کړي دا تا دی پر جایز هم نه دي اور کپدی کې صحابه بل څوک دفن کې نو توي ته ویلې هم نشي اور د چا چې نیولې دي کپدی کې تاسو دفن کړل ته پدی باندې ګونګار هم نه یې ځکه نه ګونګار چې دی کې د ټولو مسلمانانو حق دی نو پدی کې ته ځان دی پر ځای چې د هغه نشي نیولې اور دغه چې کوم جنگلا د لګولې دي دا خو کدا پدی پیسې د غریبانو ته ور کړي نو ور دی ول ډیره फायदा لکه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یا رسول الله ما مور وفات ولا خو
هغه ته مکمل او نشول کچیر هغه ته مکمل او شی هغه څه وصیت کړي وای کزه په هغه بو څه کوم ماته به اجر ملاو شي نبی رسول الله ته فرمایي چې هاو یو ته فرمایي چې یا رسول الله فلان کای باغ د کوای دی ما په خپل مور پسې هغه وقف کړل هغه ما او بخل نو ګوره اصل دی مور پلار سره اصل دی اولاد سره نیکی دغه ده چې هغه ته फायदा ورسیږي په دې پخه قبرونو باندې په دې جنگلو باندې هغه ته څه फायदा رسیږي بلکې کتابونو کې دام رسی چې یو قبر څومره زړیږي امر دی الله رحمت هغه طرف ته متوجه کیږي څومره چې زړیږي امر دی هغه طرف ته دی الله رحمت چې دی هغه متوجه کیږي نو ټیټ غونې صرف دمره پورې جوړ کا چې سبا دی هغه نشان موجود وي ک نور د پخه قبرونو چې دی هغه ټیک نه دی نو دځه کې الله پاک څه فرمایي ولکم الویل مما تصفون تاسو چې څه بیانوي دی الله پاک دی پر وګوره دی کې تاسو دی پر هلاکت دی ولهو دی الله پاک دی پر ثابت دی من یعنی دی الله په اختیار کې دی من هغه مخلوق فی السماوات کوم په اسمانونو والارض او په زمکو کې دی ومن عنده اور کوم مخلوق چې دی الله پاک سره دی لا یستكبرون عن عبادته اغا تکبر نه کوي دی الله دی عبادت نه ولا یستحسرون اور نه دی الله عبادت نه دوی ستړي کیږي چې چیرې ستړي شي یسبحون دوی پکی بیانوي دی الله پاک ولا الليل دی شپې والنهار اور دی ورځې لا یفترون اور پدی پکی کې دوی سستی هم نه کوي امیت تخذو الله پاک فرمایي چې آیا دغه کافرانو نیولې دي الہتن خدایان من الارض دزمکنا دسه خدایان هم ينشرون چې دوی پیدا کولای شي نه دسه خدایان خو نشته دي لو کان فیهما کچیر په دزمکه اسمانونه کې وای الہت نور خدایان الا الله سوا دی الله نه لفسدتا نو د زمکی اسمانونه به اوس وخت برباد شي فساد برغلی وای فسبحان الله پس پاک ته الله پاکم الله رب العرش هغه رب دی عرش ولا الله پاک ته عما دی هغه خبرونه یصفون چې کوم دوی بیانوي لا یسالو تب سوال نشي کولای عما د هغه کارونو برګ یفعل چې کوم الله کوي چې الله کوي څوک د هغه نه تپوس نشي کولای وهم يسالون اور د الله نه علاوه دغه کافران چې څه کوي دغه ټول نه به تپوس کولای شي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين یا الله د دې موږ درس په خپل دربار کې قبول او منظور فرمای یا الله په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي یا الله صحیح عقیده د توحید ولا د رسالت ولا د آخرت ولا یا الله دغه صحیح عقیده را نصیب هم کړي اور په دې باندې ثابت قدمی را نصیب کړي د موږ ته د موږ اولاد ته د موږ نسل ته یا الله دغه عقیده را نصیب کړي د شرک اور د بدعات او د غلط رسم رواج نه مو یا الله حفاظت فرمای اوس پورې کچېری د موږ نشوي دی یا غارت معاف کی څومره مؤمنان وفات شوی دي ټول ته مغفرت ور نصیب کی نبی علی السلام دی امت په حال باندې رحم کرم او فرمای یا الله دې چا په کورونو کې خندنونو کې اختلافات دي او مینه محبت سره بدل کی بیمارانو ته شفای کامل عاجل ور نصیب کی یا الله چا باندې قرضې دي غیب نه بندوبست فرمای دی مسجد کې چا امداد کړي دی کوي یا الله په دوړو جهانو کې بدلی ور نصیب کی یا الله دې مونږ تاسو ټول آخری ختمه په ایمان اور په توحید باندې نصیب کړه امين وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک